د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ټرمپ لیک په کثافاتدانۍ کې اچولی دی. سلامونه او پښتنه تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل. زه یم ستاسو ورور عرفان. ویډیو تر اخره راسره وګورئ چې په دې راز باندې پوه شئ چې اردوغان ولې د ډونالډ ټرمپ دغه لیک کثافاتدانۍ ته اچولی دی. دا اختلافات یوه جمعه را دې خوا په رسنیو کې ډیر اخوا دېخوا کیږي. د اردوغان د ټرمپ لیک په کثافاتدانۍ کې اچولی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا د ولسمشر هغه لیک چې نوموړي ته یې پکې سپکاوی کړی و د کثافاتو په سطر کې اچولی دی. ټرمپ دا لیک له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته استولی دی. په دې لیک کې ټرمپ اردوغان ته لیکلي چې په سوریه کې به د ترکیې عملیات بدې پایلې ولري، نو سختدریج او احمقتوب دې نه کوي. دا لیک د اردوغان له لوري په بشپړه توګه رد شوی. ترکیې وروسته تر هغه چې دا لیک ترلاسه کړي په سوریه کې کردانو پر وړاندې عملیات لا ګړندي کړي دي او د کردانو زیاتې ډلې ځپلي دي او هغوی ته زیات تلفات راوړي دي. ګلونه دوستانو دا هغه تازه پر وخت او دقیق خبر و چې تاسو مو در ورساو. د لا ښه تازه دقیق او پر وخت خبرونو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ. توجه څخه مو نړۍ مننه.